الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد. زما عزتمند مسلمانان رونو، منځ د اسلام یو مهم رکن دی او د مانځه فوت کېدل دا هو نشته دی. که یو انسان په ولاړه باندې په منځ کولو قادر نه وي نو په ناسته به منځ کوي، که په ناسته باندې هم طاقت نه وي نو بیا به په اړخ باندې په اشاره سره به کوي، لکه دا کیفیت په صحیح حدیث سره ثابت دی. او که چېرته یو انسان بالکل په دې هم قادر نه و نو بیا ورباندې مونځ واجب نه دی، او د سترګې په اشارې سره مونځ کول په دې باندې څه ثبوت نشته دی. لکه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله په مجموعة الفتاوا جلد 23 صفحه 73 کې دا خبره ذکر کړې ده. نو چې کله د یو انسان نه منځونه د څه عذر په بنا باندې قضا شوي وي، یعنی یا د بیماری یا جهاد وغیره کې، نو د هغه قضایي منځونو را ګرځولو شرعي طریقه دا ده چې د دغه منځونو کله د قضایي را ګرځوي نو هغه به په ترتیب سره راوړي. مثلا اول به سحر منځ وکړي، بیا ماسپخین، بیا مازیګر وغیره. په دې باندې دلیل دا دی چې په غزوه خندق کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه 3 منځونه قضا شوي وو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې قضایي را ګرځوله، اول ماسپخین منځ وکړو، بیا مازیګر، بیا ماښام. او د جمهور علماو په نیز باندې هم ترتیب په قضایي منځونو کې دا فرض دی. خو 3 وختونه داسې دي چې په هغې کې به بیا سړی ترتیب ساقطی. اول کله چې د یو انسان نه مون هیر شوی و او یا اوده پاتې شوی و، نو بس چې کله دته دا مونځ را یاد شو یا کوم وخت کې دی د خوب نه را بیدار شو، نو به دغه وخت دی دغه وخت کې به دی دغه مونځ کوي. لکه دا خبره په صحیح حدیث کې راغلی ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی: من نسی صلاة او نام عنها فکفارتها ان یصلیها اذا ذکرها. چانه چې منهر شي یا په خوب اوده پاتې شي نو چې کله ورته رایاد شي نو دغه وخت دی. دویم کله چې جمع حاضر شي نو بیا به اول دغه وختي مونځ سړی کوي، قضایي مونځ به وروستو راوړي. کومو فقهاو چې دا خبره ذکر کړې ده چې قضایي مونځ به د وختي مونځ نه هم مخکې کې، وروستو به وختي مونځ کې، دا خبره کمزورې ده. لکه حدیث کې راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا المکتوبه. کله چې د فرض مونځ اقامت وشي نو به هیڅ قسم مونځ نه کېږي، بلکې دغه مانځه کې به سړی شاملیږي. دریم چې کله وخت تنګ شي نو اول به سړی وختي مونځ مقدم کوي، قضایي مونځ به ورپسې وروستو کوي. او دغه رنګ د قضایي مونځونو قضا را ګرځول دا په اوقات مکروهه کې هم جایز دي. او په کومو روایتو کې چې منع راغلی ده چې په 3 قسمه وختونه داسې دي چې په هغې کې به سړی مونځ نه کوي، لکه د نور راختلو وخت کې، د زوال په وخت کې، او نور پرېوتو په وخت کې. نو دغې نه مراد نفلونه دي. قضایي منځونه سړی چې چا نه منځونه قضا شوي هغوی په اوقات مکروهه کې هم را ګرځولی شي. نو څوک چې هم قضایي مون را ګرځوي، که هغه هر څومره منځونه د ده نه قضا شوي، نو پکار دا ده چې په ترتیب سره به یې را ګرځوي، سیوا د دغه 3 حالتو نه چې په دغه کې به ترتیب ساقطیږي. نو الله سبحانه وتعالی دې موږ ټولو ته د قرآن او سنت مطابق